अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अफरीदी है और मैं आज आप लोगों के साथ अपने केस डिस्कस करूंगा। हमारा एक पेशेंट था जो कतर से आया था हमारे पास और उसको दांतों में शदीद इन्फेक्शन था और उसने तकरीबन 3 साल पहले किसी लोकल डॉक्टर से दांत लगवाए थे और वो बहुत परेशान था। वो कह रहा था कि मैं इससे ना कुछ खा सकता हूँ। तो फिर हमने उसका एक ओपीजी एक्सरे करवाया और जब हमने वो एक्सरे चेक किया तो उसके तकरीबन सारे दांत ख़राब थे। तो हमने उसके वो दांत रिमूव किए और हमने उसको इम्प्लांट का ऑप्शन दिया। हमने उसको इमीडिएट इम्प्लांट्स लगाए जिसको हम लोग मोनो इम्प्लांट्स भी कहते हैं। तकरीबन हमने उसको 20 इम्प्लांट्स लगाए और इम्प्लांट्स लगाने के बाद हमने तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर उसको कंप्लीट उसको फिक्स दांत लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट उससे काफ़ी मुतमईन था। और वो आप जो है पेशेंट का रिस्पांस भी चेक कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने बाद हमारे पास पेशेंट आया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सेटिस्फाइड है। زما نوم شرف الدین ده او صاحب زه بیسیکلی خو د کوهاټ یم خو قطر کې پاتې کېږم ډېر وخت مې قطر کې تېر کړه نو ما ته به د غوښونو بار بار تکلیف کېدل او هلته مې هم ښه وو ډاکټرانو ته او دلته کې مې هم څه ټمپرري غوندې لګولي مو خو بهر کې تکلیف به و لکه څه سخت شی به مې وخوړله لکه غوښه شوله یا نور داسې څه سخت شی شو نو ما ته به ډېر تکلیف کېدل لکه یوه ورځ مې خوره وکړه هفته به بیا زه هغې اوبه پټې کړې وې څه مسله به وه خوږېدلو به بیا خو مې ګولۍ اچولې نو بس ګولو سره دزې ازې هغه علاجونه خو مو کولو بهر کې بیا پاکستان ته راغلم بیا د ډاکټر احمد صاحب ته روغچار سره وکړه ورته مې ویل چې هغه سره وښایم ما بچی و هغوی سره واقف و نو چې کوم د هغه چې راغلو ما له ډاکټر احمد صاحب وویلو چې حاجي صاحب دا خو که ته ټمپرري غواړې نو زه بېرته جوګاړ موګاړ جوړ کړم خو دا به بیا هماغه شی وي کله به میاشتې کې به یې وباسې په 2 کې به یې وباسې بله ورځ به بیا تکلیف وي نو که خوښه دې وي د ټول زه تاله امتحان کوم او انشاءالله ولذیذ تکلیف به هم دې ته نه وي او ټول عمر دپاره به خوشحاله هم وي نو بس به ما صاحب ما هم توکل وکړه وایي ځه بس ټیک شوله نو امپلان مو وکړه او ډېر ښایسته طریقې سره وشو ډېر مزدارې طریقې سره وشو دا میاشت مخکې تقریبا مو کړی و نو نن راغلی وم چیک اپ دپاره نو چیک اپ مو وکړل ښه برابر او خوراک هم الحمدلله هېڅ تکلیف پکې نشته ښه برابر څرنګې شی وي نو هغه چې کومه ده ښه برابر ګنډېره ګزاره څه شی هم چې وي یعنې دا سخت شی نه دي که نه دغه مخلفې غوندې سړی خوراک نشي کولی نو الحمدلله بلکل ټوله معامله سیټ ته و هېڅ تکلیف راته نشته ده او زه ډېر مطمئن یم نو ډاکټر احمد صاحب انشاءالله اخلاقو نه هم ډېر برابر ده او کار یې هم ډېر برابر ده او زه خو ډېر مطمئن یم ترې نه